د نن ورځې تر دې مهاله لنډ مهم او تازه خبرونه درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. دغه ویډیو تر پایه وګورئ ترڅو د افغانستان او نړۍ څخه خبر شئ. کندهار کې پرون د جمعې ورځ د لمانځه پر مهال د اهل تشیع په یو جومات کې چاودنه وشوه چې له امله یې 140 تنه ووژل شول او تر 80 زیات ټپیان شول. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. په ورته مهال بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کندهار کې دغه برید غندلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري په یوه اوږده خپره شوې اعلامیې کې راغلي دي چې دا په تېرو 2 اونیو کې په افغانستان کې په جوماتونو کې دویم برید دی چې ترسره کیږي. بهرنیو چارو وزارت د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکې غونډه کې ګډون کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي چې ټاکل شوې ده چې د مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو طالب پلاوی د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې 13 اګست میاشت کې په کابل کې چې دوی کوم هوایي برید کړی وو او د داعش ډلې د کسانو د وژل کېدو یې ویلي وو برید ناسم وو او ولسي کسان پکې وژل شوي. د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي دي چې د دې برید د قربانیانو وارثانو ته پیسې ورکوي او همدا ډول د کورنۍ غړي به امریکا ته ولېږدوي. کابل کې د اسلام آباد سفیر منصور احمد خان پر خپلې ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې د افغانستان د پاسپورت او ملکي هوایي چلن وزیر سره یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په مناسبو بیو د الوتنو د عادي کېدو پر سر خبرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې کله چې د PIA د الوتکې ټیکټونه له $150 څخه $2,500 ته وختل نو ځکه کابل ته د پاکستاني الوتکو پر راتګ باندې بندیزونه لګول شوي وو. ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده. زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره سول افغان یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لیدو سپارم. د خدای پامان.